هندوستان تېره شپه په دوهمه شلوریزه سیالۍ کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د هندوستان او انګلستان ترمنځ د پنځه شلوریزه سیالیو سیریز په دوهمه لوبه کې د انګلستان لوبډله له پرلپسې دوهمې ماتې سره مخ شوه. په دغه لوبه کې لومړی توپوهنه د انګلستان لوبډلې وکړه. په ټاکلو شل اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې وکړې او هند ته یې د 116 منډو هدف وټاکه. په توپوهنه کې د انګلند لخوا جاس بټلر 45 او برینډن 31 تر نورو لوبغاړو زیاتې منډې وکړې. په جواب کې د هند لوبډلې پیل دومره ښه نه و، خو د تلک ورما د ښې توپوهنې له امله هندوستان وکولی شول چې دغه هدف په وروستي اوور کې پوره کړي او هندوستان ته په 2 وکټو بریا ورکړي. هند دغه هدف د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د هند لخوا په توپوهنه کې تلک ورما 2 او واشنګټن سوندر 31 تر نورو لوبغاړو زیاتې منډې جوړې کړې. د لوبې غوره لوبغاړی تلک ورما وټاکل شو. د دواړو لوبډلو ترمنځ د 15 شلوریزه سیالیو 2 پرلپسې لوبې هند وګټلې. راتلونکې دریمه لوبه به د جنورۍ میاشتې په 28 نیټه د کوربه هند په راجکوټ لوبغالي کې ترسره شي.